السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سوال دا دی چې زموږ په رشته دارو کې یو زنانه وه، د هغې خاوند مخکې وفات شوی و، خو دغې زنانه عدت نه دی تېر کړی، ځکه هغه د عدت نه خبر نه وه، د هغې باره کې ورته څه علم نه و. نو اوس هغه څه وکړي؟ نو دا زنانه دې په اخلاص سره توبه وباسي، د الله نه دې بښنه وغواړي، ځکه چې عدت تېرول دا خو فرض دی، دا خو د الله حکم دی چې یو زنانه خاوند وفات شي دا به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېروي. او که بالفرض د ماشومانو بیمار وي نو بیا به د ماشوم د پیدایشه پورې د عدت تېروي. نو دې زنانه غټه غلطي کړې ده چې د عدت نه تېر کړی، او داسې عذر نه دی چې دې ته علم نه او دې ته پته نه وه، ځکه چې ځان پوه کول لازم دي. کافران به هم دغه اعتراض وکړي چې یاره موږ نه پوهېدو. نو الله فرمایي په 22مه سپاره کې اولم نعمرکم، الله به دې کافرو ته وایي چې ما تاسو ته عمر نه و درکړی چې تاسو په هغې کې ځان پوه کړی وي، نصیحت مو اخیستی وي. دا څه عذر نه دی چې یاره زه نه پوهېدم، ځان مې پوه کړی وي که نه. قرآن کې الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر، تاسو د اهل الذکر نه تپوس کوئ. اهل الذکر دا علماو ته ویل کېږي، هغه علما چې په قرآن او حدیث باندې پوهېږي او خلک د قرآن او حدیث بیانوي. ګمراه او فرقه پرست مولویان نه یادوم، هغه علما یادوم چې هغوی اسلام ته دعوت ورکوي، قرآن او حدیث ته. نو دې به ځان پوه کړی وي. او بل دا چې د عدت قضایي هم نشته چې دا اوس د هغې قضایي راوړي. د عدت خو هغه خپلې ورځ وي، په هغې کې به د زنانه عدت تېروي، دا به نکاح نه کوي په هغې ورځو کې، ځان به نه سنبالوي، د کور نه به بغیر ضرورت نه وځي، او دا ورځې به د خاوند په کور کې تېروي. مختصر دا چې دې زنانه غټه غلطي کړې ده، الله دې په اخلاص سره توبه وباسي. نور د عدت قضایي پې نشته، په اسلام کې د عدت قضایي نه وي.